زمیدارم کوله نو مونږ وې راشه مې په پروړ کې به ښه شو خدای دې تباه و برباد کړي ته دونه نه پوهېږې هلکه زه خو درنه ورځمه د مانځه ټایم دی جومات ته به ځم بیا به راځم دی پټي ته دلته دا درمن دی دا بوره موره دی دا به سوځومه خو که څوک راله په پروړو پسې د دې به ورته 50 ووایي او د دې به ورته 30,000 ووایي څنګه لالا دې به ورته 30,000 ووایي د دې به ورته 50,000 ووایي خدای دې ځان لږ په یوازې ښه کا 50 30 پوه شوې دي لاړو مولانا لالا د دې څو وې د دغې 50,000 ووایه او د دې ورته 30,000 ووایه یا راځم زو کله الله راته ویلي دي چې دا پروړه خرڅه کړه دا به خرڅه کړو السلام علیکم وعلیکم السلام قرض پلورم پکار و پروړه د قرض ته لالا مې راته ویلي دا ټوپکې به 50,000 دی او دا یو په 30,000 روپۍ دی اوس تاسو کم یو خوښ دی 50 او دا 10 ولې خرابه ده نه مونږ خراب شی نه خرڅو دا مو وچه کړې ده ځکه ګرانه ده او دغه لږه لمده ده نو ځکه ارزانه ده دومره څه کوم مړه دا لمده پروړه راکړه او دا پیسې واله دا څومره دي وایي شماری دي دا خو 35,000 روپۍ دي دا خو په 30,000 روپۍ دی 15,000 روپۍ چې دي دا ستا د چی شوې ډېره ښه ده د کار باندې اثر ته نه وخت کې یا چانس ته مو ووایو کروړه خو راوړم 15,000 روپۍ مې سیوا خرڅ کړو لالا خو مې راته ډېر خوشحاله شي مې راشي 15,000 روپۍ په کیش واخلمه هلکه دلته چې هغه ټوپکې واسې شو لالا خو مې هله خرڅ کړو په څو دې خرڅ کړو تا په 30,000 روپۍ ده او ما خو دله په 35,000 روپۍ خرڅ کړو ډېر ښه یار ډېر ښه پیسې درکړې لالا پهله به دې ماله 15,000 روپۍ راکړې وې ته بیا ماله نه راکړې تو راکړه در کوم دلته پیسې راکړه لالا دا واله پوره 35,000 روپۍ دي دا دله چا درکړې نو کسان تا وپېژنده که نه نه لالا 3 کسانو یو ورسره ګنجي او 2 ورسره نورو زمیدارم کوله نو مونږ وې راشه مې په پروړ کې به ښه شو خدای دې تباه و برباد کړي ته دونه نه پوهېږې